السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. محترم پوښتنه کړې ده چې پلار زیناوې راسره کړي دي. څو خوندې ولو پلار په زور زیناوې راسره کولې. اوس مو پلار مړ دی، موږ څه وکړو؟ محترم الله جل جلاله دې هدایت جميع ته وکړي. رسول الله صلی الله علیه وسلم بارک وایي زما امت به د یهودو سره داسې برابر سي چوټ په چوټ. که یهودو د مور سره اعلانیه زنا کړې وه زما امت به یې هم کوي. نو محترمه فقهای کرام وایي که سړی پر زنا باندې زورګیره سو، دا زور دا دی چې وژل یې، نو په صورت کې که ته زنا ته مجبوره سوې نو الله به دې نه په ونیسي. او که د مرګ بیره نه وه، د شدید وهلو بیره نه وه، زناوې دې ورسره کړي، بیا خو یا عظیم جرم کړی دی، الله ته پر سجده سه، توبه وکاږه. دا څه ډول پلار و؟ دا څه ډول انسان؟ دا څه ډول انسان و؟ دا به هم الله ته ورغلی. رد المحتار جلد 5 صفحه 4. الله جل جلاله دې رحم وکړي، الله دې فضل وکړي. نو محترمه که دې په زړه کې هغه عمل خوښ و ورسره، او یا دومره زور ده نه و در باندې کړی، تی ځان ورته ایله کړي، بیا خو به تاسې هم الله ته حساب ورکړي. که وچه کلکه مجبورې وه، د مرګ سره مخامخ ولاست، او د دا عادات کړي، ده ته به الله سزا ورکړي. الله تاسو بیا نه په نصیب. والسلام علیکم ورحمة